السلام علیکم ملګرو. یو انډه په 1,00,000 روپۍ باندې خرڅه شوه. ښه د 20-30 روپو انډه به تاسو اوس وایئ چې څنګه په 1,00,000 روپۍ خرڅه شوه. ملګرو په بلوچستان کې یو جومات جوړېده، د هغه تعمیر کېدو چې د هغه د کلي خلکو سوچ وکړو که نه چې دې جومات دپاره موږ له چانده کول پکار ده چې دا جومات پرې تعمیر کړو، دا جومات پرې موږ جوړ کړو. هغوی دا فیصله وکړله چې که نه موږ به بل کلي ته ځو، په بل کلي کې به څه کوو چانده کوو. ملګرو چې هغه مشران کله روان شول که نه او بل کلي ته لاړل، په بل کلي کې هلته یو کور ته ورغلل که نه هغوی ته وډباوه چې هلته یوه زنانه وه چې هغې ورته غږ وکړو چې تاسو څه وایئ ملګرو. نو دوی ورته وویل چې موږ هسې د جومات په چاندې په سلسله کې راغلي یو، جومات دپاره چانده کوو، جومات تعمیر پرې کوو، جومات پکې جوړوو. ښځې ورته آواز وکړو چې دلته خو څوک نور نشته دی که نه، خو د ما سره دلته یوه انډه ده، زه به درله هغه درکړم ملګرو. چې هغه ډېر زیات خوشحاله شول که نه چې هغه زنانه ولې هغه انډه راواخیستله که نه. نو دا کم کسان چې تللي وو په چاندې پسې نو دوی ډېر زیات خوشحاله شو، ډېره زیاته دوا یې ورته وکړه. دوا نه پس جینۍ راووته که نه ګېټه کولاو کړه او دوی له یې انډه ورکړه ملګرو. چې دا کسان ډېر زیات خوشحاله وو او دواګانې یې ورته کولې، په لار را روان وو. ملګرو دې کسانو یو فیصله وکړله که نه، یو کس ورته ویل چې دا انډه په څومره لوی قیمت باندې وي نو دا څه وکئ ماله راکئ ملګرو. بل پسې د هغه نه زیات قیمت یاد کړو. د دې نه پس خلک را شروع شو، یو غټه مجمع جوړه شوه ملګرو چې بولۍ طرف ته سیسټم لاړ. چې کله یو ډېر شه کسان رالل که نه، یو کس ویل ما له په 1,00,000 روپۍ راکئ، بل کس راغی ویل ما له په 2 لکه. اخر کار دا شو چې 2,00,000 روپو ته څه شوه ورسېده او یو کس څه وکړو په 1,00,000 روپۍ باندې هغه انډه واخیسته. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له یو غټ مقصد دا دی ملګرو چې الله رب العزت وایي که څوک 1 روپۍ ورکړي که نه زما په لار کې، نو هغه زه په کروړونو روپو باندې څه کومه بدلومه. نو نه هم داسې وشوه چې دې جینۍ څه وکړله، یوه انډه ورکړله، د زړه نه یې ورکړه که نه، د زړه یې صفا وه ملګرو، د زړه نه یې ورکړه. خلک په لکونو روپۍ باندې لګوي ملګرو، او ځکه چې هغه د زړه نه 1 روپۍ ولګوي که نه نو هغه ترې صحیح وي. لکونو روپۍ دومره فایده نه کوي. موږ له ټولو له پکار دی که نه چې چېرته جومات تعمیر کېږي او څوک چاندې له راشي نو هغه هم مه بې عزته کوئ، هغوی له څه کوئ روپۍ ورکوئ. او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ دپاره پکې یو غټ عبرت دی. تاسو ته به پته لګېدلي که نه چې الله رب العزت څومره لوی ذات دی که نه چې د یوې انډې 2,00,000 روپۍ قیمت شو. څه کوه د صدقې د زړه صفا زړه نه یې ورکړه، نو هغه د هغې د وجې نه الله رب العزت ولې 2,00,000 روپۍ ورکړې که نه، 2,00,000 روپۍ ترې جوړې کړې. زما دا ویډیو د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ.